یا الله د علماو حفاظت وکړي خدای د علماو وینه زمونږ ملک ارزانه شوې ده خدای د علماو حفاظت وکړي خدایا ستا در کې خدا عالم د وینې ډیر قدر دی خدایا حدیث کې راځي وې د عالم صحیح به الله تلی د قلم صحیح یو طرف ته به د عالم صحیح او بل طرف ته به د شهید وینې د عالم صحیح به د شهید د وینې نه درنه خیږي خدایا ته هغه ربي خدایا د دې علماو حفاظت وکړي خدای یا الله د چا چې علماو ته سترګې خړې دي خدایا زمونږ اس اثر نشته خدای غسترګې ته ځان ته واړی خدای مونږ علما تېنه بچ کې خدای مونږ ته ولې سترګې خړې خدایه مونږ یې بچو ته قرآن ښیو خدایه مونږ د ملک د حفاظت دعاګانې کوو خدایه مونږ وایو خدای زمونږ د ملک حفاظت وکړي زمونږ د پولیسو حفاظت وکړي زمونږ د فوج حفاظت وکړي زمونږ د ملک حفاظت وکړي خدایه دا فقیران ملنګان دي خدایه چې د چا دی ته سترګې دي خدایه هغه سترګې ځان ته واړه خدایه چې بچو ته د عالم وجود په وینو کې سور پروتي خدایه دا به د بچی هیر شي دا به د بیبي هیر شي چې عالمي او سینې په وینو کې سره پرته او خدایه چې د غوښې پوستکي په دیوالونو پراته خدایي عالم خدایه سینه کې قرآن خدایه یا الله چې دا څوک کې خدای ته ترې انتقام والی خدای ته بندوبست وکړي خدایه ته ترې دا علما خلاص کړي خدایه د علماو د مساجدو د مراکزو د دې حفاظت وکړي خدای یا الله زمونږ د ټولو چې دا ناستي خدایه زنانه او نارینه ټولو پړه کې به څه پټې خبرې خدایه ما ته یې نشي ویلی بل ملګري ته یې نشي ویلی خدایه د دې پټ پټ حاجتونه دي خدایه ته هغه رب چې هغه پټ پټ حاجتونه پیژنې خدایه هغه پټ حاجتونه یې پوره کړي خدایه زموږ صبرګري دي مشکلاتو کې دي خدایه هغه مشکلات یې په خوشحالو بدل کړي خدایه هغه مشکلات یې نه لر کړي خدایه د خوشحاله ورځې پې راولې خدای یا الله زمونږ آخره خاتمه په ایمان کې الله آخره خاتمه په ایمان کې الله آخره خاتمه په ایمان کې الله حاضریم قبول کې الله حاضریم قبول کې الله حاضریم قبول کې اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارک وسلم اخیره رمضانی چرته پته نه لګي کو دا زما اخیره روجی د ژوندو او زه داسې په خوب کې تیره کمه او دا مې چرته د ژوند اخیری رمضاني نو پرېږده چې دا ټولې شپې روڼ کمه که دا اخیری رمضاني او بل رمضان مې په لاس را نشي چرته نو زنانه وایي قاري صاحب ته سوال جواب وکړو چې کوم قاري به ورله پارې ویلي وی شیخ الهند زمونږ خبره نه مني خو ته ورته ووایه چې زه بیمار یم نو په دې بانه به لږه شیخ الهند ته دمه میلو شي نو قاری صاحب شیخ الهند رحمت الله علیه ته وی حضرت بیماری ملګو پاری به کمی وایو وی صحیح ده چې بیماری کمی وایو نو دو پاری ویلې پاغې شپه باندې دوه سپارې چې سپارې ویلې نو قاری صاحب سم لاستو شیخ الهند رحمت الله علیه راغې او قاری صاحب له چاپی شروع کړل هغه راپاسېد وی حضرت دا څه کوې دا خو بې ادبي ده وی نه ته ما له قرآن لولې زه تا پسې ولاړ یم ته زما امام یې ته ما له قرآن لولې او زه تا پسې شاته قرآن اورم زه به تا له چاپي کوم ته ما له قرآن لولې او زه تا پسې ولاړ یم زما حق جوړیږي چې تا له چاپي وکم هغه پرې نه ښودو حضرت وی زه سم لاستلم نو حضرت لاړ تلاوت یې شروع کړو او معمولات یې شروع کړو نو بیا د پېشمني پورې ویښو وی زه رالم ما ورته وی چې حضرت زه خو روغ وم بیمار نه یم دا خو د کور زنانو راته سوال جواب کړو ما وی زه به تاسو ته بانه وکم نو تاسو به لږ ارام وکئ نو تاسو خو بیا د پېشمني پورې ویښ وی ای به حضرت دا معمول به جاري ساتو د پېشمني پورې به درله زه قرآن لولم ای به بس د سبا نه به معمول بیا برقراري ښه ماسخوتن به ودرېدو د پېشمني پورې به د قرآن کریم تلاوت کو ښه شیخ الهند رحمت الله علیه به ولاړو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی فضائل اعمال کتاب چی لیکلی دی ارچا کرشتے کنا فضائل اعمال کتاب اللہ ور لسمر مقبولیت ورکو دی فضائل اعمال کتاب لر دی بازو تپکی پا یادو یاد شو دا دی دیر ویلو دا وجنه دا دیر مقبولیت دا وجنه
نو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی وی چې د رمضان المبارک میاش په شو ما به د کور د خزو سیالي ته وکتلو نو زه به ډیر خوشاله شوم وی چې د رمضان میاش په شو نو زموږ د کور زنانو به سیالي شروع کړله په تلاوت کې به سیالي کوله نو زه به ډیر خوشالیدم چې شکر دې زنانه خو قرآن لولي وی زموږ د کور د زنانو به دا معمولو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه وی چې هر ورځ به زمونږ د کور زنانو هر یوې زنانه د کور د کار سره سره د 15 پارو نواله د 20 پارو پورې د قرآن تلاوت کو هر ورځ وی د کور د زنانو سیالۍ ته به مې کتل زنانه داسې وې ښه چې 15 چې سړي 10 سپارې د قرآن تلاوت یوې زنانه کړې او ماښام سړي له هغه روټۍ تیارې ماخام سړی لاغه سالن تیاری او لس پاری د قرآن کریم تلاوت کړي او په درې مورز قرآن ختم کړي او تعالی روټۍ تیاری دی روټۍ کې به کم برکت دا روټۍ به حافظان نه پیدا کړي دا روټۍ به عالمان نه پیدا کړي چې د قرآن تلاوت 15 او 20 سپاری روزانه د قرآن تلاوت دا به زمونږ د کور زنانه وکړو قرآن تلاس کوي نارینو زنانو تکړه شي دا زنانه ویخا قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دی مور ولېګو وی ورشه بچیا حفظ وکا استاز له جمعات ته ولېو کورونه کې به داسې میندې وي اوس خو د الله رحم وکړي ناظره به ولم نه ورځي او چې ورځي نو ډېر په ګرانه به قرآن تلاس کړي په کمرو کې قرآن نه ښه په برنډو کې قرآن نشته د اوسانی د کوټې نه قرآن وته قرآن نشته نن په کور کې ځکه کې دومره تصویران لګېدلي چې قرآن هلته ځای نشته دی نه زمونږ د زنانو په کمرو کې نن د قرآن ځای نشته ښه څوک یو ځای ته وړي جدا ځای وله جوړ کړی د کمرې نه دا قرآن بار کوي الله اکبر ځان سره کمره کې قرآن کېده نو بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه مور ولېږوي ورشه حفظ وکړه د استاز نه نو دی چې راغی استاز ته کېناست په اوله ورځ راغی ښه نو الله په قطب الدین بختیار کاکی نه جوړو چې د داسې مور بچی و نو اوس مور وی مولوي صاحب دعا کوه چې بچی مې غټ عالم شي زه هم غټ عالم بشي خو تا چې په غېږ کې کله ورچولی او دله دې پی ورکول نو ستا سر تور و دی به اوس څنګه غټ عالم کېږي دی د کوم ځای نه زه غټ عالم کړم د اوله مدرسه ستا غېږ و نو تی تربیت نه دی کړی نو زه یې اوس څنګه لوی عالم کړم تا به ماله سم بچی را لیږلی او ما به سم عالم کړی و تا به ماله سم را لیږلی او ما به تېنه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه جوړ کړی او دا داسې نه و جوړ شوي نو چې راغی نو استاد ورته وی د اولي سپارې نه به حفظ کو وی وایه الف لام میم